السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، الله تعالی دې وکړي راته روغ او جوړ وي. زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، د موبایل یو خوندور سیټینګ چې اوس ورته نوی اپډیټ کې راغلی دی، هغه چې دی زه درته اوس سټپ بای سټپ مکمله طریقه ښیم. ملګرو تاسو به کتلی وي چې په موبایلونو کې دغه کویک شیر راغلی دی، پر دغه صفحه باندې نیو اپډیټ کې دغه کویک شیر راغلی. که چېرې تاسو ته دغه کویک شیر نشو کېږي، را به شئ پر دغه درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا پر ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو به بیا پر همدغه ځای باندې شو واشي. د دې ځای څخه به تاسو څنګه د موبایل دغه صفحې ته راولئ. نو فرض مثال زه د چارټ نه کلیک کوم، دا نه ګوته نیسم او د فول ځای ته یې راوړم. نو داخل ته تاسو کولی شئ چې دغه ټوله صفحه تکرار کړئ، نه پورته یې راولئ. بیا تاسو کولی شئ دغه کویک شیر دې صفحې ته راولئ. که چېرته هم صفحې ته کویک شیر راغلی وي، نو تاسو ور باندې نه پوهېږئ چې دا څه رقم ته کار پکې کېږي. نو درته ټوله طریقه یې ښیم. ډېره اسانه طریقه ده. تاسو چې پر زپیه کنیکټ کوئ یا بلوتوت کنیکټ کوئ، نو هغې لپاره اوس لاند راغلی کویک شیر، یعنې په تیزۍ سره خپل ویډیوګانې یا عکسونه له یو موبایل څخه بل موبایل ته اړولی شئ. زه درته اوس طریقه ښیم څنګه کنیکټ کېږي دوه موبایلونه او څنګه د یو موبایل نه بل موبایل ته سامان لیږلی کېږي. نو ملګرو زه اوس ما سره دوه موبایلونه دي چې زما موبایل کې هم د کویک شیر او په بل موبایل کې هم شته. نو تاسو کتلی شئ، زه درته کمره ښایم. نو کله چې دغه کوم هغه پرده راټوټه کړم، هلته تاسو کتلی شئ دغه کویک شیر، دا کویک شیر دی. ما هلته ان کړی دی، هلته بیا اوس ان کړم، هلته اپ شوی و. نو دغه زه بندوم. کله چې دغه بند کړو، نو تاسو ملګرو اوس کتلی شئ نو دغه بند شو. نو زه اوس راځم د دې موبایل څخه خپل موبایل ته یوه ویډیو رالیږم. صحیح ده ملګرو. نو تاسو اوس کتلی شئ دغه کویک شیر بند شو. نو تاسو به اوس څنګه کوئ؟ زه اوس له دې لاندې موبایل څخه خپل موبایل ته ویډیو رالیږم. تاسو به څه کوئ؟ خپل دغه بل موبایل کې دغه کویک شیر بټن څنګه کړئ؟ ان به یې کړئ، ټرن ان به یې کړئ، بیا به یې ټرن ان کړئ. دلته ملګرو تاسو ته دوې صفحې راوړي، دلته به دغه لاندې صفحې ته راکوز کړئ، بیا به راشئ دغه ډن بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه ډن کړو، نو ملګرو اوس به تاسو راشئ خپل موبایل ته. خپل موبایل ته چې کله راغلی، دلته به تاسو هم دغه کویک شیر بټن به ان کړئ. کله چې دغه ان کړو، ټرن ان به یې کړئ، دوباره بیا هم ټرن ان کړئ. دا کې بیا هم تاسو راشئ د لاندې یو ته. کله چې دغه لاندې یو ته راغلی، دا به بیا د ډن بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به ټرن ان کړئ چې دغه کنیکټ شي. نو ملګرو دا ټرن ان بټن په دا موبایل کې هم خلاص شو، کویک شیر بټن، او په د لاندې یو موبایل کې هم خلاص شو. تاسو اوس کتلی شئ دا کې هم خلاص شو، کویک شیر بټن ما کې هم خلاص شو. اوس زه د لاندې موبایل څخه خپل موبایل ته یوه ویډیو لیږم. زه راځم د موبایل ګیلرۍ ته. نو ګیلرۍ څخه یې زه یوه ویډیو اوس خپل موبایل ته لیږم. فرض مثال دغه ویډیو باندې کلیک کوم، هلته سینډ بټن یې راکړی دی، په دغه سینډ بټن باندې کلیک کوم. هلته ملګرو تاسو ته ښودل دی کله چې سینډ بټن باندې کلیک وکړئ، هلته تاسو ته ښایي کویک شیر، په دغه کویک شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کویک شیر بټن باندې کلیک وکړو، ما په خپل موبایل کې خپل هغه خلاص کړی دی، کویک شیر مې خلاص کړی. تاسو کتلی شئ چې هلته درته کویک شیر ما خپل موبایل راواخیستو. نو دغه دویم موبایل کې مې زما موبایل راجګ شو، نو تاسو بیا پر همدغه باندې کلیک وکړئ، لکه آیفون شان د آیفون په شان د کېږي، ډایرکټ ورته سامان لیږل کېږي. اوس تاسو کتلی شئ زما موبایل ته یو میسیج راځي، زما موبایل ته میسیج راځي، هغه به اکسپټ کړئ او ډایرکټ به ویډیو روانه شي زما خپل موبایل ته. نو تاسو هلته کتلی شئ، هلته سکین هم پکې کړای شئ. نو اوس زما موبایل ته یو میسیج راځي. نو ملګرو دغه د اکسپټ به یې کړئ، دغه میسیج به درته راشي، دا به اکسپټ کړئ. کله چې اکسپټ شو، نو تاسو کتلی شئ 0% اوس تاسو کتلی شئ دومره په تیزۍ روانه شي. څه کم 2 منټه ویډیو وه. نو که چېرته په بلوتوت لیږم، نو ډېر در وخت چې 5-6 منټه ټایم نیسي، او که چېرته په زپیه لیږم، زپیه ډېر وخت نیسي. نو تاسو کتلی شئ دغه اوس په تیزۍ سره روانه ده، نو دومره تیز روانه ده. ښه ملګرو خپله تاسو کتلی شئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ، نو پوره شو زما موبایل ګیلرۍ ته دغه ویډیو څنګه شوه راورسېده. تاسو کتلی شئ دغه میسیج راکړو، نو دویم موبایل څخه خپل موبایل ته مې ویډیو روانه شوه. تاسو دلته دغه موبایل کې سکین په ذریعه هم کولی شئ، خپل سکین ورڅخه واخلئ او موبایل بیا هم کنیکټ کېږي. که چېرته دغه اپشن درته روان اخیستو، دې په ذریعه بیا هم کېږي. نو ملګرو دغه یوه خوندوره اپشن، یو خوندوره اپډیټ چې موبایل ته راغلی دی. نو ډېر کسان پرې نه پوهېدل چې دغه کویک شیر څه معنا لري. نو په دغه ذریعه تاسو کتلی شئ چې یوه ویډیو ډېره په اسانۍ بل موبایل ته لیږل کېږي. ان د آیفون په شانتې ورته اپډیټ راغلی. که ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.